استاد کوشش بکنه در هر رشته‌ای که اینمی شاگرد توانایی خوب داشته باشه در اون رشته را تشویق بکنه و باید که در آینده شما اینمی رشته را باید انتخاب بکنید. پس رول بسیار اساسی را در اینجا استاد داره، من حیث ازی که تدریس میکنه پالوی ازی شما شاگردان معرفی بکنه که شما در آینده میتونید کدام رشته را انتخاب بکنید. خود علاقه‌مندی شاگرد است که شاگرد کدام مضمون علاقه دارد، کدام بخش علاقه دارد و نظر به علاقه خودش ما استادا و مستوی شاگرد دیده میتونیم که تا چی اندازه نمره برده میتوند. از طرف ما برشون توصیه میشد که شما اگر علاقه به طب دارین، به انجینری دارین، باید کدام موضوعات شما خوبتر و بهتر بفهمید. روزانه از 4 یا 15 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه انگیزه ورکوم چې تاسو کوشش او هڅه په دې کې وکړئ چې ځان راتلونکي کې د ځان نه یو شخصیت جوړ کړئ. د ښوونځي ځینې زده کوونکي وایي مور او پلار باید خپل اولادونه د رشتې انتخاب کې خپل استعداد او خپلې خوښې ته پرېږدي. والدین همراهشان همکاری کنه، اونا را باید در او راستا تشویق کنه، حمایت کنه تا اینکه به هر رشته‌ای که فرزندشان علاقه‌مند است در اونجا کامیاب شوند. پلارونو نام دا هیله ده چې خپل اولادو ته دوی په خوښه هغه باندې وکړي، لکه چې دوی کله مکتب ته داخلوي د اول صنف نه د 12 صنف پورې دوی باید په دې پوه شي چې زما د اولاد په چی کې استعداد لري، دوی باید تعقیب کړي چې چی شی باید ووایي او خپلې خوښې ته یې پرېږدي. هر مور پلار مکلف دی چې خپل زوی ته یا خپل زوی ته حق ورکړي، مثلا د هغه خوښه رشته ووایي. د پوهنتون محصلین بیا میندو او پلرونو ته د اولادونو هڅونې مشوره ورکوي څو اولادونه یې لوړو زده کړو کې رشته په خپله خوښه انتخاب کړي. تقاضای ما از فامیلایی است که بیاین یک بار میزان تقاضای طفل خود و تقاضای جوان خود ببینن که کدام رشته را دوست دارن، نظر به تقاضای از یا کوشش کنن که امو زمینه سازی برای از رشته بسازن، فهم و درک خوب داشته باشن از یک رشته. ببینیم ما خیلی رشته ها داریم، اما ما کوشش کنیم رشته هایی را که روی عملکرد یک جوان ما و روی استعداد جوان ما ختم میشه و میتونه خیلی به جایگاه بلند برسه انتخاب کنه. د کورنیو له لوري دوه ډوله هڅونې دي زده کوونکو لپاره تر څو په راتلونکي کې خپله څانګه انتخاب کړي. یو د مکتب له لومړیو نه وي چې هغه ډېره اغېزمنه تمامیږي، هغه که چېرته توانایي د هغه څانګې ونه لري هم دی کرار خپل ذهن عیاري او چمتو کېږي ورته تر څو په راتلونکي کې همغه مربوطه رشتې یا څانګې ته لاړ شي. دویم د کانکور د رارسېدو په وخت کې یا د 10 11 12 دې وختونو کې هڅونه ده چې دا هڅونه نسبت هغه لومړنیو وختونو هڅونې ته کم ارزښته ده، ټیټه ده او عمره ګټوره نه راځي لکه څنګه چې له لومړیو څخه شاګرد وهڅول سي. ښوونکي وایي چې والدین دې اولادونه خپل انتخاب ته پرېږدي، د دې لپاره دې ازادي ورکړي او خپله غوښتنه دې پرې نه تحمیلوي، ځکه چې پرمختګ نشي کولی او هغه رشته هم سرته نشي رسولی. مشوره ما با پدر و مادرم است که یکی خو شاگردی که یا پسرشان به هر رشته‌ای که علاقمند است بگذارند که اونو امو رشته را انتخاب بکنه و دیگه تحمیل نسازند بالایشان که حتما تو باید اینمی رشته را بخونی. ببینند که امی فرزندشان چقدر توانایی را داره، کدام رشته را خوب توانیش دو رشته را داره و کدام پیش برده میتونه بانند امو رشته را انتخاب بکنه. اگر ما مسئولیت را تقسیم کنیم به سطح 25ش مربوط به استاد میشه، 25 مربوط به والدین میشه و 50% مربوط به شاگردای میشه که قرار رشته را انتخاب بکنن. ببینید ما مسئولیت 25% ما این است که ما شاگرد یک انالایز بکنیم، ببینیم که در کدام سویه هستن که این ما همیشه نه تنها ما تمام استادا همین کارا میکنم و روزانه شاگردا را ارزیابی میکنیم، به اساس ارزیابی حتی ما برشان نمره تعیین میکنیم و بعد ما میتونیم که به شاگردا بگوییم که شما در کدام فیصدی شما قرار دارین، شما میتونید کدام رشته را انتخاب بکنید. زما هیله د ټولو کورنۍ میندو پلرونو دا دی چې هغوی په انتخاب کې په رشته کې د اول نه باید ډیر فکر ونیسي، خلکو سره که دوی خپله نه پوهېږي استادانو سره راهنماګان دي، راهنماګانو سره د دوی سره باید مشورې وکړي چې زما زوی باید کومه رشته کومه مضمون ځان ته انتخاب کړي، کوم ښوونځی ځان ته انتخاب کړي چې دی وکولی شي چې هم ځان دپاره هم کورنۍ دپاره او هم د ویران هېواد دپاره
په راتلونکي کې هغه مثبت واقع شي.